سلامونه ګران دوستانو. نن سبا اکثره خلک وخت نه لري چې اوږده PDF فایلونه، ویډیوګانې او همدغه رقم نور مستند راپورونه وګوري. د دې لپاره دوستانو موږ سره جمنای مرسته کوي چې دا ټول په یوه دقیقه کې موږ ته وژباړي، که څه هم هغه په نورو ژبو وي. دوستانو دغه ویډیو تر پای سره وګورئ، مکمله طریقه به تاسو ته وښیم. دوستانو موبایل د براوز جمنای مو راړولی دی. جمنای به باندې به کلیک وکړو. دغه دوستانو جمنای دا د جمعې کوم علامه چې دا پرو بیا به دا فایل نه دی، فایل سلیکټ کو سویز دوستانو فایل مو سلیکټ کړئ. هلته به راسو ډاکومنټ ته چیرته که چیرې ستاسو کتاب وي ډاکومنټ به سلیکټ کړئ، که کتاب نه وي عکس یا بل فایل وي هغه به سلیکټ کړئ. سویس دوستانو دغه راځو د انګلیش فایل دی، دا به دوستانو موږ سلیکټ کړو او دلته به لاندې ورته ولیکو په دې فایل کې چې څه دي څه لیکلي دي هغه ټول موږ ته په پښتو ژبه را خلاصه کړه. سویس دی دوستانو اوس موږ ته دا ټوله په پښتو ژبه خلاصه کوي. د ډېر اسانه دغه د وینې دا لیکلي دي دې کتاب کې. د انسان دوه ګونې حقیقت کتاب دی، د جسم او روح ترمنځ توازن په دې کتاب کې تشریح شوي دي، لکه څنګه چې جسم او اعضا اوبو ته اړتیا لري. دغه دوستانو ټوله موږ ته په لنډه توګه خلاصه کړي. تاسو هم کولی شئ خپل فایلونه که څه هم په انګلیسي ژبه وي، په اردو ژبه وي او یا فارسي ژبه وي یا مکتوبونه دا رقم ورکړي دوستانو، دا وړیا لري چې دا ستاسو لپاره خلاصه کړي. دوستانو که مو چیرې ویډیو خوښ شوي چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، په دغه رقم نور ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ.